د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي کوچني کاروبارونه تر پخوا زیات شوي چې لامل د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د نوو سړکونو او پلونو په جوړېدو سره د خلکو میشتېدل او ګڼه ګوڼو زیاتوالی دی. د همدې کارونو په لړ کې یو هم په لښکرګاه ښار کې د دې ولایت پر سیند د یو لنډمهاله پل جوړېدل دي چې 45 متر اوږدوالی او 7 متره سور لري. د حاجي عبدالقادر او محمد ابراهیم په نوم د بولان د سیمې اوسیدونکي وایي د اسلامي امارت په واکمنېدو سره د دا ډول اساسي او بنسټیزو پروژو په پلي کېدو سره ورته په اقتصادي لحاظ کاري فرصتونه زیات شوي دي. پروژې دغه ګټه لري چې لار مو راته آباده کړي، پل مو راته جوړ کړي، غاړې مو راته جوړې کړي. نو خو دغه بچې ده نو بل بچې خو موږ ته نه جوړېږي. دغه موټران مو دی په اساس غلي باندې خپله اوس دا موټر مې درې درولي خپل دا تیل خرڅوم پر دغه پله باندې په موږ د مخ تیل نشو خرڅولی ولې لارې سره بندې وې وسایل دونه نه راتلل. اوس دا ډېر تیل پر خرڅو ورور. د هلمند ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وایي دغه نوی پل چې د ولایتي ادارې په تخنیکي او مالي لګښت جوړ شوی دی او د دې ولایت د 15 ولسوالیو اوسېدونکي به ورباندې تګ وکړي. پر ورته مهال بیا د 2.5 کیلومتره سړک د جوړونې چارې هم روانې دي. د یوې ولایتي اداره د بهرنیو ډونرانو سره په همغږۍ د یو شمېر بنسټیزو پروژو د پلي کېدو پلان لري. د بیلګې په ډول باندې دوی داسې یو پلان درلودی چې یو ولسوالۍ کې شنې خونې جوړې کړي. یوه مؤسسه یا یو سازمان به د شنو خونو د جوړولو په برخه کې کار کوي. هممهاله به هغه بل خیریه سازمان چې دی هغه به د اوبو په برابرولو کې کار کوي او په عین حال کې به دریم کوم خیریه سازمان چې دی هغه باید د اقلیمي آفاتو د نورو ضررونو دغه آفتونو څخه د ژغورنې په برخه کې کار کوي. همدا ډول د دې ترڅنګ د لښکرګاه ښاروالۍ په انکشافي بودجې سره د 4 کیلومتره سړک د جوړونې چارې هم پیل شوي دي. د لښکرګاه ښاروالۍ ویان محمد طاهر ابشار ملي راډیو ته ویل چې دا سړک په 3 فازه کې جوړیږي چې د لښکرګاه ښار سره به د هلمند شمالي ولسوالۍ په لنډه فاصله کې وصل کړي. نو په همدې اساس باندې لښکرګاه ښاروالۍ د دې سړک لومړی فاز چارې چې مخکې موږ شروع کړې وې تقریبا د یوې میاشتې په موده کې موږ پای ته ورسولې او 1200 متر سړک چې جوړ شو. د دوم فاز چارې بیا هم انشاءالله په راتلونکي ژر شروع شي. تدارکاتي مرحلې خلاص شوي دي او انشاءالله موږ به په دې وتوانیږو چې ژر تر ژره دا پاته برخه هم چې دوم فاز دی دا هم تکمیل کړو او دریم فاز لپاره به هم لس پکار شو. د یادونې وړ ده چې د هلمند په شمالي او جنوبي ولسوالیو د اسلامي امارت په کورنۍ بودجې سره د چک ډیمونو د جوړونې چارې ترسره شوي چې د دې چک ډیمونو په وسیله په سیمو کې تر مځکې لاندې د اوبو سطحه لوړه شوې او خلک تر ډیره بریده له وچکالۍ ژغورل شوي دي.